حتی چې د کومه کړې ډاکټر پرتوګ هم درلوده دې کاله دغسې پرتوګ اکثره مې امریکا کې اخیستی. ماشاءالله. دا د ټیسن ته واخیستل؟ نه دا مې ځان ته اخیستي. ټیسن چې ده هغه ته مې چشمه کې اخیستي دی لوی وطن. ماشاءالله ماشاءالله. تا ماته ویلي چې زه تا ته امریکایي کالي درلېږم، هغه دې هم راونه لېږله. درلېږم یې په خدای زه خوشحاله چې ته په خوشحالېږې درلېږم یې. زه مې کې تا خو اوس خو نه ده، زه مې کې خو د تا هغه په کار و که نه، هغه اوږد کوټ دې په کار و که نه. هغه دې ما په کار ده ځکه چې زه اوس سریال جوړوم، پښتون اړوند داسې سریال جوړ کړم انشاءالله چې ټول افغانان به یو جوړ کالي و د جیډاټ جنید جمشید ولکه مې زړه کې داسې پې اخیستې مې په داسې پاکستان کې جوړ شوی، خو دغه هغه درلېږم هماغه غټه اوږده درېشي دې غوښتې وه که نه. هغه راولېږه خولۍ ملی سیستم انشاءالله داسې هغه خولۍ ملی هم درلېږم سیستم دې برابروم، خو ته هغه وکړه انشاءالله. ماته د پوره اندام و قد هر شي راولېږه. زه هغه بیا وټساپ کې درته لېږم انشاءالله. دې راولېږه بالکل بالکل. اوږدی او قدر کومه کړې ډاکټر څنګه چې زه لږ ساه واخلم. ساه واخله. شیشه وټکو یارانو، غېږ ته مې نه شیشه وټکو. هغه کم سو ریټینګ کم لاړل، یو پاکستانی به راواخلو. راواخله قربان. راواخله درون پاکستانی دلته کوم درون پاکستانی شته؟ واقعا د پاکستان ډېر ښه خلک دي، موږ په پاکستان باندې ویاړو، خو ارمان د ارمان سکون یې په لوټو نه پاکولی. نور ډېر ښه خلک دي. نو راواخلئ پاکستانی. ښه ته وایې دغه به یو راواخله، ما ته داسې د اکاونټ یې داسې ښه راکړه. دوه کسان به راواخله. داسې درانه شخصیتونه د پاکستان راواخله. ماشاءالله چادري سره ډېره ښه ښکارېږي. بس دا ډېر خوشحاله یو چې دومره معزز او درنو خلکو سره خبرې کوو. واقعا د ویاړ ځای ده، در باندې ویاړو. او دغسې دا بې غیرته مخلوق د کنځا منځا درته کوي، انشاءالله دوی ټول سکوت دي که خدای کوي. زه ناست یم ټول به سکوت دي. صابر جانه کنځا مه کوه وروره، سم په انسانیت وغږېږه. شابانه ډاکټره کښېنه مه کنځا کوه، بیا وایې چې ولې مې کته کوې چپ ساتي. شابانه ولې قرض دې ده پې شابانه کره کښېنه ټوکې د مجلس سره مېلمه یې زما مېلماني ولې خرابه کنځا مه کوئ، سمې خبرې وکړئ مهرباني. کېږي چې تا زړه دردېدلی 3 کاله کور ته نه یې لاړه، په نهاره ویده کېږې په نهاره راجګېږې. په دغه یې زړه خفه ده که هغه یې بل چا تر ویلې ده، زه خو په دې نه پوهېږم. نه مشکل دواړو کې تکلیف روان ده، دواړو خوږه ده. ډېر ښه ډېر ښه. کالي څه وخت اغوندې دا نوي کالي؟ دا نن شپه اغوندم، بیا ویډیو درته جوړوم. مېلمانه مې راغوښتي، ما ویلې مالک دا مېلمنونو کې لاړه سم داسې دا خپله درنده چادري په سر کړم، دغو کالی سره ټیکری نه پرتګوخ تړی سې دا کوم یو بې غیرته ده؟ او بې وجدانه او خرکوسه او بې غیرته او بې غیرته بې وجدانه بې پښتو سړی خولۍ کې پرتګوخ ول تړی سې که نه غول دې وخوړل مور ته ګاوه په دې ول تا وخوړل مور کوس دې وغیمه بې غیرته دې کوس کبړې زو کوز خرکوسه بې وجدانه کوزه که دد آفرین کوچی دې مراد کوي کوچی تم سخته خلو لګی سختې سړی دې هم پرېښي لکه شاه محمد پهلوان. څه حساب ده؟ اوس دا صابر ته ګوره څنګه ښایسته ده، خو پښتون ته د پښتنو په خاټو راجغړ سوی. دا کوچي ته ګوره، ځان ته دې ګوره، دا عقاب هم چې دا اشرف غني هم دومره بدرنګه نه ده دې مورغۍ. دا عمران خان ته دې مونږه ګوره مورغۍ په بندیخانه کې پروت ده. داسې بې غیرته ملت ده. صابره ته دغه باندې وغږېږه ښه. عمران خان یې په جیل کې خوسا کړ. نه عمران خان صابره باسې سیریس وغږېږه. السلام علیکم ستړي مه شئ. ډاکټر یو دقیقه صبر وکړه. شهبازه ته دې ځان یو کړه، زه دا صابر ډېر د مونږه مصر دا یو غټ مبارز پاتې سوی وطن یو باندې پوهېږي. ته درون شخصیت یې قربان شمه سوال چې د شعبان خور لنګېږي او تو ته کوس ګیلاس وایي ماله مزه راکوي. تا په دا مور کې ووایم، تا د پلار په دا مور کې ووایم، تا د صابره مورغۍ پر پدر دې د پلار نه ده خبرې زور. دا خو ډېر بې عقل راوښودلی وای مازغه. السلام علیکم وضعیت څنګه یې شئ؟ ښه ته ودرېږه ډاکټر صاحب، یو دقیقه ځان دې لږ میوټ کړه پلیز. نه پوهېږم چې دا ولې. وعلیکم السلام. بل ورور راغلی پاکستانی ورور ته واقعا چې ډېر ښه انسان. ډاکټر صاحب درته وایم ښه راغلاست درته وایم. بخیر راغلی. د کوم ځای
زه د پاکستان یم، د پېښور یم. ډېره ښه ده ډېره ښه ده. څومره خوشحاله یې چې ټیک ټاک کې له شعبان د میر کپنکش سره خبرې کوې؟ څه احساس کوې؟ شعبان ډېر ښه هلک دی. کنځل یو بل ته مه کوئ، تاسو ښه مسلمانان یې. قبر ته به ځئ، عذاب ته به تکلیف ته به څه ځان ته تیاری ته ورته. مهمه کسان دلته کښېني، باید چې د څڼو مهمه. زه شعبان د میر کپنکش چې د ما بل ټیک ټاک له منځه لاړې، دا د ما نوی ټیک ټاک ته ځوانان د افغانستان وطن. سلام علیکم. یو دقیقه صبر وکړه. وعلیکم سلام. خبرې زه دلته کوم بې غیرته. ستړی مه سې، خدای دې راوله پښتون. تا 14 کلنه خور وغیم دی. وعلیکم سلام. په افغان تاسې لږ ګزاره وکړه په داسې زه زرې راخلې. ماشاءالله ماشاءالله. واقعا زه هغه کارونه کوم چې د وطن د افغانستان او د لرو برو پښتنو په ګټه ډېر خوشحاله یم چې په لایب کې له ما سره پاکستاني ورونه ګډون کوي او خپرونه را سره وړي مخ ته. ستړی مه سې وروره، ستړی مه سې ګرانه، الله دې راوله. شعبان د میر کپنکش د پاکستان. زه به لږ ساه واخلم. ما لږ ساه واخلم. پاکستانی وروره څه احساس کوې چې دلته له ما سره خبرې کوې؟ مهرباني. پاکستانی مه خوابۍ دې وړه. مننه. زه تا باندې یو سوال کوم. اول خو راغلی زه ښه هلک یم، زه خو بد هلک نه یم. ته په دا ټیک ټاک دا هلک په ټیک ټاک کې څه شی کوي؟ زه خو نر یم، پروا نه کوي. زه نر یم، نر زه هم ښځه یم، زه ستا په شان ښځه یم. زه ولې زه ستا نه ډارېږم که څه؟ ته ښځه یې، ته په دې ټیک ټاک کې کوس راکوې پرپدر دې ناله. ته چش کوې؟ کور کې کښېنه. ټیک ټاک کې مور کوس ورکوي. پرپدر دې بې ناله. حیا بې وجدانه ټکری دې په سر کا. بڑوا بچیا کم افغانستان نه پیدا ہے، ته د بڑوا انګریز نه پیدا صبر وکړه صبر وکړه قربان دې. ته د افغانستان مور نه پیدا ہے. بڑوا بچیا ته مسلمان یې؟ ته مسلمان یم. ته څنګه مسلمان یې؟ ته ځان ته مسلمان وایې؟ ټکری په سر کا، ټکری په سر کا، ټکری په سر کا. ټکری دې مور ته ور واچوه. بڑوا بچیا په امریکا ټکری په سر کا په دامول کې دې غنو وایم کوس کې لاړې. ټکری په سر کا کوس مینه لري. ټیک ټاک دې پرپدر هم ناراضه کړي. خپل خبرې ورسره وکړه. وای لا که ته ورسره وکړه راسه، ما کته کړه ته ورسره وکړه. زه خو دا خبره خبرې نه کوم. ما بلک ورسره غږېدلی او مشکل خو نشته. هر څوک خو نه پوهېږي. دا خو کلچر فرهنګي شوق ده که نه. آفرین آفرین. ښه راواخله، ته ورسره خبرې وکړه. څه شوې خو راسه راځه وبخښنه غواړو. څه شولې راسه چې وغږېږو ورسره. بخښنه غواړو. ته په دامور کې ووایم کوس راکړه ټیک ټاک راپورته کړه. راځه قربان را جګ شه. شعبانه د ښځو زنانهو ته ما پرېږده، زه به دا زنانهو ته وغږېږم. مهرباني. دا سپین ګل مه راخله د مور غیابله ماته سختې کنځاوه. ښه سپین ګل ښځه راواخله، مغه ښځه راواخله، ته ورسره خبرې وکړه. زه خو له ښځو سره خبرې نه کوم، خدایي خبره یې خپله ډېر دروند. موږ نارینه نه کوي. د موږ ګوره دا ډاکټر خپل جواب وایي، ډاکټر صاحب خپل جواب وایي د ښځې. دا نن یو ډېر ښه طالب ښځه راواخله، ته ورسره خبرې وکړه. فوزیه ښځه به راواخلو. طالب یو ډېره ښه خبره کړې وه. طالب ویلې وایي دا د سوریې رئیس جمهور خپله ښځه هم راویستله، تکتایي هم په سر کړه، ګیره یې ورته لنډه کړه. خو پرون ډېر سخت جنګ روان ده. شامیره دا خو د موږ ډېر سخت دنیا ډېر سخت جنګ روان ده. داسې بمونه داسې بمونه داسې خواري راغلې. اوس د پاکستانیانو امریکا ته دومره قربانیانې ورکړې، ټمبه مې ورته جوړ کړ، مسلمانان پې ډاروي. پاکستان تبلیغات او خبرې ټول دروغ دي. پاکستان دغه د خپلو د طالبانو دغه یوه چپلاقه سې خاټو ډکه یوه خیرې ولکه په دنیا ورکړم، د تاسې د کمیس خیرې ولکه چا ورکړم. خو دا داسې دنیا ډېره بده. یقینا ښاغلي پوځیه کومې خبرې ستا وکړې دا د ستایلو وړ دي، په دې باندې موږ ویاړو. خو زه یو بله خبره کوم دغو ځوانانو ته، دا دلته چې دا خره دي جولاګان دي نه پوهېږي د خپلو خلکو. زه دوی باندې دا غږ کوم چې د خپلو خلکو ملاتړ وکړي، د اوسنیو حکیمانو ملاتړ وکړي، تر څو افغانستان کې تل ثبات امن او امان راسي او تل په دې یو کور باندې راسي. طالب ورور مې ستا دلته ماشاءالله ماشاءالله. یقینا پوځیه خبرې د ستایلو وړ دي. ته پاکستانی راواخله. طالب ورور ستا داسې کوم طالب ورور ستا یو پاکستانی راواخله پوځیه. افغانستان کې اوس امن ده، په افغانستان خبرې نه کوو، په نورو هیوادو باید خبرې وکړو، په امریکا او په کاناډا. افغانستان خو یګانه د امن هیواد ده، د امن کپتار است. افغانستان خو ابنامه قربان کې دنیا کې ډېر سخت جنگ ده او د پاکستان اټم بم به بیا چی کوي. د موږ مشکل د چا کوس سره نه ده، د چا ټکري سره نه ده. کومې خویندې چې راځي هغه د ښځې مې نه کروزې خو اخیستل. خدای ستا د سکرین شاټ مې واخیستم هلکه نن دا جیسن بردې د شعبانه دغه کالي مې څه سوله. کالي دې ما وکتل، د ما کالي دې وکتل،
ا د جیسن بردې ته مې څه کالي اخیستې تو یې زه درته راوړه زمره هغه عبادت کوي جیسن هلته مونږه پټه کوټه لرو هغه کې عبادت کوي هغه به هم دروخی جیسن عبادت کوي لګیا ده دا د جیسن بردې ده شبانه په دې کالي کې سپین زر لګېدلي په سپینو زرو ماشاءالله په سپینو زرو جوړ شوي یارانو دا د ما نوی اکاونټ ته ټولې د سره فالو کوي شابان سره فالو کوي ټولې فالو کوي دا مې یو وارې مې دغسې سلور چشمه کې د لوی وطن په $9 باندې ورته اټلانټا نه اخیستي دا وارې په بل ډیزاین کې مې ورته د الاباما نه اخیستي دا د جیسن ګفټ سو رسیدونه